او دا لیډران دا قوم په دوکه ساتي. دوی وای جوړې دا لارې موټرې ځکه جوړې کړې دي چې ښځې ازاده کړو، او دا لارې موټرې ځکه جوړې کړې دي چې شراب څښي. د دې یو مثال درته ښیم چې پوه شئ. یو دوه سړي ویرونو، یو مسلمان دی ښه سوچه ګیره د ښکلې پټکې په سر دی تسبیح ورسره، او یو کافر دی د دم شپېته ګیره بس مکه د مسلمان هم او د دې کافر. مسلمان سار منځو کې د جمع بیا کینې اشراق وخته پورې وظیفه کوي، بیا د ساخ منځو کې، بیا د ماسپښین جمع وکړي، بیا ختم خواجهګانو کې او ذکر دی او تسبیح دی او وظیفې دي. خدا دعا کوي خدای زما ځمکه آباده کړي، ځمکې لویځي نه بخور کوي، نه یوې چاري کوي، نه خصمانه کوي، نه تپوس کوي، خو صرف دعا کوي او وظیفه او ختم کوي. او کافر چې دی دا شپې ودشي شراب وڅښي ښه په نشه کې، خو چې غرمه پاس یو مخ لاسونه ووینځي او چای وڅښي، هغه لاړ شي خپل پټي اوبه کړي، تخم پکې واچوي اوبه پرې کړي چې څه د پټي خصمانه یې هغه پوره وکړي، او مازدیګر چې ماسپښین راشي ماسپښینه مازدیګره پورې وده شي، بیا مازدیګر ګوتې نه ښځه ونیسي او د مالوټ باندې ګرځي، بیا د شپې سنیمه وکړي، بیا نایټ کلب ته لاړ شي، دی پردو ښځو سره سملي او ښځه یې پردو سړو سره، بیا چې وده کېږي د شپې شراب وڅښي، چې سار پاسې غرمه خو بیا پټي لځي. شپږ میاشتې پس زما د وظیفو دا مسلمان روغ دا د پټکي او د ګیرې خاوند دین پټي ته لاړ شي، او هغه سور کافر هم لاړ شي، د هغه پټي کې غنم شوي، اټالۍ پکې جوړي، فصل یې شي، او زما دا مسلمان رور چې پټي ته لاړ شي دې کې زوزاني، جغاغی، مارکونډې وي او سپلمې او سپېلني کرکړې دی وي یاد دی که خو نه غنم شته نه جوار شته، دا چل پکې څه دی. زه خو وظیفه هم کوم، ختم خواجهګان هم کوم، زیارتونو باندې هم ګرځم، دعاګانې هم کوم، او زما پټی ونه شو. او دا سور کافر دی نه خدای مني، نه زیارت مني، نه قبر مني، نه قرآن مني، نه رسول مني، او د پټی وشو. نو دا زما هغه لیډر بابا دی دا مسلمان دی سوچ کوي چې دا چل پکې څه دی. نو وای سوچ کوي وی ټول چل په دې کې دی چې دی په مالوټ باندې مازدیګر کې ښځه څرګنده ګرځي، د ده دا ځکه پټې شوی. رونو دا خبره ټیک ده که خطا؟ نو وایي زه به هم ښځه بار ته راوباسم چې زما هم غنم وشي. موږ ورته وایو زناوره د ښځې د پردګۍ باندې غنم نه دي شوي، د هغه نه چې ډېر قابلې 2 ډګرې اوچتي، او وایي تش د ښځې ازادول نه دی، دې ماښام کې سینما لمځي. نو دا ټول چل په سینما کې دی. نو موږ به سینما جوړه کړو چې غنم وشي، د هغه نه چې یو 3 ډګرې اوچتي، او وایي نه هغه ورسره د شپې نایټ کلب ته ځي، ازادي هم کوي پکې، موږ به هم نایټ کلبونه زیات کړو نو فصل به م وشي. د هغه نه چې اوچتي، او وایي نه د شپې ورسره شراب وڅښي، نو شراب به آزاد کړو، نایټ کلبونه به ډېر کړو، او ښځې به آزادې کړو، نو هغې به هم غنم وشي. ورونو د ده دا ریسرچ، د ده دا تجزیه او تحلیل دا صحیح دی که خطا دی؟ مونږ وایو نه، د غنمو کېدلو دپاره د غنمو محنت پکار دی، هغه یوې دا چاري ده، ګوډ دی، تخم دی، بخوا دی، ځمکه اړول دی. غنم په دې کېږي، غنم د ښځې په بندېدو نه کېږي، او غنم په سینما چېرته نه دي شوي، او غنم په شرابو باندې چېرته نه دي شوي. مونږ دې ډېرانو سرکوزو ته وایو چې یا د خدای بندګانو تاسو لارې جوړې کړئ، موټرې ښځو باندې لارې موټرې نه جوړېږي، راکټ جوړ کړئ. راکټ چېرته په شرابو څښلو نه دی جوړ شوی، که نه جوړېږي چې څوک شراب وڅښي نو راکټ جوړوي. او سپومې ته ختل دا په سینما نه کېږي. په سینما کې نقل مه کوئ، خپل تهذیب مه پرېږدئ، په ښځې ازادولو کې نقل مه کوئ، په شرابو کې مه کوئ. د لارې او د موټر دپاره خپل عمل دی، ورکشاپي، اوسپنه وی، کارخانه وی، خپله مشیني او اوزار ده هغه جوړ کړئ، هغې باندې بمونه جوړ کړئ، راکټونه پرې جوړ کړئ، خو خپل دین او تهذیب او خپل اخلاق او روایات مه پرېږدئ. تاسو راتلې هغه اصلي کار هم پرېښه
او داغي په غلطو خبرو کې نقل شروع کو. نو دوی وای مولیان خلق رست زمانه ته بوزي، الکه موږ هم رست نه بوزو، موږ هم د ټولو نه مخکې کول غواړو، خو تاسو مخکې کول د ښځو آزادو ته وایي. موږ وایي نه ښځې دا ستاسو خویندې دي، دا ستاسو میندې دي، موږ د دې د حیا او د عزت حفاظت کول غواړو. دا زمونږ د دین نه خلاف ده. یو لاک 40,000 پیغمبران او خپل کتابونه چې راغلي دي هغه کې دا چې د خپل نسب حفاظت وکړي، د خپل شرف او د عزت حفاظت وکړي، نشه نه کې دا سيزونه باندې کې دا بستا معاشره خراب کی. او باقی د صنعت واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم. د کافرانو په مقابله کې هر قسمه تیاریو کې چې خدای مخکې ویلي چې تیاریو کې نو به بس